د فلم په شروع کې موږ یو مشهوره اداکاره اینا ګورو چې هغه مړه شوې وي او د هغې جسم یو مردخانې ته راوړي. دې ته هارټ اټیک شوي او دا اچانک مړه شوې وي. او هغې نه پس موږ دوه هلکان ګورو چې له یو نوم پکې ایوان وي او بل پکې جاوي وي. دې دواړه خپل یو ملګري ته میلاوېدو ته هسپتال ته راغلي وي. اصل کې دا درې واړه ملګري یو پارټۍ ته روان وي، خو د پاو ډیوټي په یو ګنټه پس ختمېږي، ولې چې هغه په دغه مردخانې کې کار کوي. بیا درې واړه ملګري د هسپتال نه بهر ته لاړ شي او هلته کې شراب څکي. بیا پاو دې دوو ملګرو ته له اینا باره کې ورته هلو وایي، خو ایوان پاو ته ووایي چې زه غواړم چې د دې جنۍ ډیډ باډي وګورم. په کوم معنی چې پاو دې ته انکار کوي، ولې چې دغه کار ډېر زیات ریسکي وي. خو ایوان بار بار دغه ضد کوي چې زه یې ګورم. خو ایوان دومره ضد وکړي چې پاو مجبور کړي او هغه ورته ووایي چې درته ښایم. او پاو خپله نوکرۍ په رسک کې واچي او دې دواړه هغه مردخانې ته راوړي کوم ځای کې چې اینا پرته وي. پاو د اینا ډیډ باډۍ ته راځي او د هغې د مخ نه کپړه خوا کوي. او بیا موږ ګورو چې اینا واقعي کې ډېره زیاته ښایسته وي، په کوم معنی چې ایوان له هغې د جسم نه دغه کپړه نورم لاندې ښکته کوي، ولې چې دې ته یقین نه ورځي چې دا یو دومره مشهور اداکارې سره ولاړ دی. او لږ ساعت پس بیا له اینا جسم دا په مزه ټچ کوي. او د دې دوه ملګري ورته ووایي چې دا لکه داسې کې، ولې چې یو مړي سره داسې حرکت کول مناسبه نه وي. او بیا ایوان د نورو ملګرو ته هم وایي چې تاسو هم د دې جسم ټچ کوئ. او بیا جاوی هم خپل لاس راخلي او دا ټچ کوي. خو د ایوان زړه په دې باندې ډک نه شي او ورته ووایي ملګرو ته چې زه دې سره غلط کار کول غواړم. خو جاوی ورته ووایي چې دا ته څه کې، دا خو ډېره ګناه ده. خو ایوان یو ځل بیا دلته کې ضد کوي او هغه ځکه داسې کول غواړي ولې چې هغه یوه مشهور اداکاره وي. که هغه مړه وي او که ژوندی وي دې معنی خو سره فرق نه پرېوځي. او بیا پاو هم دوی ته خپله کیسه کوي چې ما هم یو ځل داسې کړي وو او زه هم غواړم چې دې سره غلط کار وکړم. خو جاوید دا دواړه منې کوي او ورته وایي چې دا خو ډېر زیات غلط کار دی. خو دلته کې خو دا دواړه د دې ملګري دي او دا هم د دوی خبره مني. هغې نه غوښتو چې دغه کار وکړي، خو بیا هم خپلو ملګرو د وړه لپاره یې وکړي. دې نه پس درې واړه ډرګس کي او هغې نه پس ته پاو او جاوید د دغه کمرې نه بهر ته وځي. بل خواته کې ایوان هغې سره غلط کار کوي او هغې نه پس ته پاو ورځي او هغه هم ورسره بدکاري وکړي. خو موږ په دغه دوران کې ګورو چې د اینا سترګې کولاوي شي او هغه یو ځل بیا ژوندی شوی وي. خو کله چې پاو اینا وګوري چې هغه ژوندی شوه، هغه ترې ډېر زیات ویریږي او په دغه ځای کې تیزې چغې وهي. خو د چغو اواز چې کله جاوی او ایوان واوري، هغه دواړه هم په منډه کې دلته کې راشي او پاو ورته ووایي چې اینا ژوندی شوه. خو دې دواړه چې کله اینا ژوندی وګوري نو ډېر زیات ویریږي، ولې چې اینا ته پته ولګېده چې دغه دوه هلکانو ما سره بدکاري وکړه او چې بهر ته لاړ شي نو پولیسو ته به ټوله کیسه وکړي چې په دغه مردخانه کې دوه هلکانو ما سره زیاتی وکړو. خو ایوان چې کله دغه سوچ وکړي نو هغه پلان جوړ کړي چې موږ به دغه جنۍ مړه کړو، ولې چې هغې په زندګۍ کې ریسک نه اخیستو. خو جاوید دلته کې راځي او د اینا مدد کوي او دې له پاسه یو غټه کپړه واچوي، ولې چې هغې د ایوان خبرې سره اتفاق نه کولو چې موږ به دغه جنۍ مړه کړو. او بیا جاوی ایمان ته ووایي چې تا دغه جنۍ سره بدکاري وکړه او دغه کار سزا خو تاله ضرور چې میلاوه شي. په دغه دوران کې د دواړو په خپلو کې جګړه شي او ایوان راپاسي خپل ملګری ډېر زیات ووښي خو په منځ کې پاو راشي او د دواړه خلاص کړي. خو ایوان چې کله وګوري چې هغې خپل ملګری ډېر زیات وران ووالو، په کوم معنی چې له هغې په سر کې ډېر زیات زخم او وینه ترې روانه شي او دې دواړه غواړي چې خپل ملګری ایمرجنسي ته ویسي، خو دا کار دوی چېرته کولی شي. او بیا دې دواړه دا ونیسي د لاسونو نه او په ځمکې راکاږي او بلې کمرې ته یې بوځي او ورسره اینا هم په سټیشر کې واچي او په یو کمرې کې دې دواړه بند کړي. په دغه کوټه کې اینا هم خپل ځان بچ کولو لپاره هېڅ هم نشي کولی، ولې چې هغه د څو ګنټو نه پس سره ژوندی شوی وي، ځکه خو هغه خپل لاسونه او خپې حرکت کې نشي راوستی. او بیا پاو خپلې جامې بدلوي او دغه دوران کې یو بل کس هم راشي او اینا په چغه وخي چې دغه هلک راشي او د دې مدد وکړي. خو ایوان په منډه راشي او د دې په خوله باندې لاس کیږدي او خوله ورته بنده کړي او پاو په منډه لاړ شي او دغه کس په خبرو کې او د مردخانې نه بهر ته بوځي. خو ایوان وګوري چې له هغې ملګری جاوی اوس مړ شو، په کوم معنی چې هغه ډېر زیات پریشانه شي.
خو لږ ساعت پس چې پاو هم دلته کې راشي هغې ته هم پته ولګي چې جاوید اوس مړ شو. په کوم معنی چې دا هم ویریږي او وجاړي. خو ایوان دا کینې او تسلي ورکوي چې په دې کې خو زموږ څه غلطي نشته او دا یوه حادثه وه. خو اینا دې دواړو ته ووایي چې دغه کار به تاسو ته ضرور سزا میلاویږي او ایوان پاو په لاس نه نیسي او بهر ته یې بوځي او ته وایي که موږ پولیسو ګیر کړو نو زموږ زندګي به ټوله تباه او برباد شي او ټول عمر ته به جیل ته ځو. موږ به د جاوید ډیډ باډي هم چرته کې پټو او ورسره به عینه هم یو ځل بیا مړه کوو. خو دنده مردهخانه کې عینه ځان د کټ نه لاندې لړه کړي او له جاوید موبایل راواخلي او چاته ټلیفون میلاوولو کوشش کوي. خو په صحیح موقع باندې دې دواړه دنده کې راشي او د دې لاس نه هغه موبایل واخلي او بند یې کړي. خو ایوان وګوري چې دې چاته نمبر میلاو کو. خو د دې دواړو خپلو کې خبرې ونه شوې او بیا دې دواړه هغه په کټ کې واچي او بلې کمرې ته وړي. خو دغه دوران کې د دې په موبایل باندې یو ځل بیا څوک رینګ وکړي. دا د هغه کس ټلیفون و کوم چې اوس عینه چاته میلاو کو او څنګه چې ایوان دې سره خبرې کوي نو عینه په تیزه تیزه چغې وایي چې دا یې مدد وکړي. خو پاو د دې په خولې باندې لاس کیږدي او خوله ورته بنده کړي او ایوان ورته وایي چې دغه رونګ نمبر و او ټلیفون پې بند کړي او ایوان دا یو بلې کمرې ته ویسي او په مخ ورته یو شړک ورکړي او عینه ورته یو ځل بیا وایي چې دغه کار به تاله ضرور سزا میلاویږي. خو ایوان ورته وایي چې دغه خبره مې هېروه چې ته به لږ ساعت پس یو ځل بیا مړه کېږي. ایوان کنټینر اخیستلو لپاره بهر ته لاړ شي چې د جاوید ډیډ باډي پکې واچي او چېرته بهر یې لاړه کړي او پاو هم دننه کې پټۍ راخلي او د هغې لاس او خپې تړي. خو عینه ورته وایي چې د دغه سړي مدد مه کوه او تاله به سزا میلاو نه شي زه به ستا مدد وکړم خو دا ټوله د هغه هلک غلطي ده. خو پاو د دې په خولې باندې یو ټیپ ولګوي خوله ورته بیا بنده کړي او بلې کوټې ته لاړ شي او کوم یې ویني چې په ځمکه پرتې وي هغه ټولې صفا کوي. خو د دغه خبرې فایده اوچتوي او عینه ځان رالړه کړي او په ځمکه باندې ځان لوغړوي او بهر ته راځي. بل خوا ته کې ایوان هم یو کنټینر راغستی وي او را روان وي. بل خوا ته پاو هغه وینه صفا کولو کې بیسي وي او ایوان اشرې ته وایي چې هغه جنۍ خو ته نه وتښتېده او دې دواړه منډه کړي او عینه په هغه ځای کې ګوري کومه چې څه په طریقه باندې ځان یې لیفټ ته را رسولی وي او څنګه چې دلته نه وتو والا وي دلته کې ایوان راشي او دا وګوري او دا له لاسه ونیسي او راکاږي یو ځل بیا هغه مردهخانې ته یې بوځي. پاو راشي او دې ته وایي چې ما ته پته ولګېده چې تا زموږ خپل ملګری په غوسه کې مړ کړو. خو دا ورته وایي چې هغه خو یو حادثه وه او ما خو سره ځان نه یې مړ کړی او دا هم ووایي چې دغه جنۍ په خبرو کې را نه شي کړي دواړه به تباه شو او بیا دې دواړه پلان جوړوي چې موږ به څنګه اوس عینه مړه کوو چې د مرګ نه پس څه ثبوت پاتې نه شي. خو پاو ایوان ته وایي چې موږ به د دې ساه بندوو چې دغه جنۍ مړه شي او دغه کار لپاره ورته یو غټه کپړه ورکړي. خو ایوان ورته وایي چې دغه کار به زه نه بلکې دا به ته کې. خو پاو نه غوښتو چې هغه عینه مړه کړي او هغه دغه کار نه انکار کوي. خو ایوان د دې لاس نیسي او له عینه په مخ باندې دغه کپړه ږدي او د عینه ساه چې کله بنده شي هغه یو ځل بیا مړه شي او دې نه پس دا دواړه راوچتوي هغه او په یو سټیشن باندې اچوي او له جاوید جسم دا په یو لګن ګاډي کې اچوي او ایوان دغه کنټینر نیسي او د هسپتال نه بهر ته ځي او په ونو کې د جاوید جسم ولړه کوي او واپس دغه هسپتال ته راننوځي. بل خوا ته کې پاو هم د عینه جسم لمبوي او بالکل یې صفا کوي او څنګه چې دا هلته نه تلو والا وي خو تلو نه پهله هغه راځي او د عینه له مخ نه کپړه خوښوي. خو دا وګوري چې عینه اوس هم ژوندۍ ده او هغې وختي هسې اکټینګ کولو چې ځان یې مړ کولو. خو پاو ورته ووایي چې اوس بالکل د خولې نه اواز ونه کاږي. بل خوا ته ایوان هم دلته کې راشي او څنګه چې دا دواړه هلته نه وتو والا وي خو ایوان خپل پرس راخلي او په هغې کې آی ډي کارډ ګوري چې پکې موجوده نه وي او ایوان خپل آی ډي کارډ پیدا کولو لپاره یو ځل بیا هغه مردهخانې ته ځي. خو پاو دا ډېر زیات ایساروي او دننه نه پرېږدي خو هغه نه ایسارېږي او دغه شانتي هغه مردهخانې ته دننه لاړ شي او ایوان هم وګوري چې عینه اوس هم ژوندۍ ده. خو دا چې کله عینه ژوندۍ وګوري دا ډېر زیات غوسه شي په پاو باندې او د دې په مرۍ باندې لاس کیږدي او هغه هم مړ کوي. خو شاته نه عینه یوه کینچي راوالي او دا په ملا باندې ووهي او څو پیرې سټیپ کړي په کوم باندې چې هغه ډېر زخمي شي او رالړی شي او د دې دواړو سترګو مخامخ دا مړ شي او پاو راشي دې ته وایي چې دا تا څه وکړو او بیا عینه په دې باندې هم غزار وکړي او هغه هم مړ کړي او دغه شانتې زموږ دا فلم ختم شي. که فلم هم خوښ شوی وي ضرور ماته لایک او چینل مې سبسکرایب کړئ چې زما ټولې ویډیوګانې تاسو ته دررسي.